چین څنګه طالبانو سره ملګرتیا کلکه کړې ده او بل خوا امیر خان متقي څنګه ولې چین ته لاړ؟ سلام، وخت مو بخیر. پر جزئیات هم دلته وګورئ. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست چین ته په سفر ولاړ. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقي په مشرۍ یو پلاوی نن سهار د چین په رسمي بلنه دغه هیواد ته ولاړ. د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان ضیا احمد پر خپله ایکس په اړه لیکلي چې دغه پلاوی د چین په شیجانګ ایالت کې د ترانس همالیا فورم په درېیمه ناسته کې ګډون کوي. د هغه په وینا په یاد فورم کې د همالیا د غرونو شاوخوا هیوادونو پر اقتصادي همکاریو او سیمه ییزو اتصال خبرې کوي. چین د طالبانو له حکومت سره غیر رسمي تعامل ساتلی او یوازینی هیواد دی چې د طالبانو د حکومت تر بیا واکمنۍ وروسته یې کابل ته نوی سفیر لیږدولی دی. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر تېره اونۍ د مسکو فارمټ شپږمې غونډه کې د ګډون په هدف لومړی مسکو او بیا د تاتارستان کازان ښار ته سفر کړی و. روسیه او چین دواړو د لویدیځو هیوادونو برعکس په خپلو هیوادونو کې د طالبانو ډیپلوماتان هم منلي دي.